मेरी तस्वीर को देखा तो कहा लोगों ने इसको जबरदस्ती हंसाया गया। السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو روز ملګری جاوید رحمان. امید کوم چې ټول بخیر خوشاله وئ. حاضر یم د نننۍ ویډیو سره. څنګه چې په سکرین باندې تاسو د ویډیوګانې وکتې، دغسې ویډیوګانې موږ په خپل موبایل کې بالکل په اسانه، بالکل په شارټ کټ طریقه باندې څنګه جوړو. ولې چې دا ویډیوګانې نن سبا ډېرې زیاتې وایرل روانې دي او خلک ډېر زیات په مشکلات جوړوي. څوک وایي چې کیپ کټ ته ورشه، څوک څه وایي، څوک څه وایي. خو نن به زه تاسو ته بالکل امپورټډ طریقه درته ښیم، بالکل اسانه طریقه چې تاسو په خپل موبایل کې بالکل په اسانه طریقه باندې په 1-2 منټو کې دند څنګه جوړولی شئ. ویډیو به زما سره تر اخره پورې ګورئ. ویډیو به بالکل نه سکیپ کوئ. که ویډیو سکیپ کړه نو بیا به تاسو ته هېڅ پته نه لګي، بیا به تاسو یو شی هم نشئ جوړولی. زما سره ویډیو تر اخره پورې ګورئ او ویډیو کې به یو ځای نه سکیپ کوئ. که دا ویډیو مو خوښ شو نو د ملګرو سره به ضرور شیر کوئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیلیان سره فالو کوئ چې هم داسې ویډیوګانې تاسو ته میلاویږي. تاسو به ټول مخکې ورشئ خپل موبایل کې پلی سټور ته. صحیح شوه؟ پلی سټور کې به تاسو دا اپ ډاونلوډ کړئ. دا یوې تاسو مخامخ ښکاري، دا یو به تاسو ډاونلوډ کړئ. صحیح شو؟ دا پلی سټور کې شته، دا ما د پلی سټور نه ډاونلوډ کړلی. دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. چې پلی سټور نه دا تاسو ډاونلوډ کړو، دا به تاسو ځان سره بیا داسې اوپن کړئ. دا به تاسو سره داسې اوپن شي. ګوره یو منټ، ها یو منټ صبر وکړه. دا به موږ کټ کړو. دا به تاسو ځان سره د پلی سټور نه داسې ډاونلوډ کړئ. دا به تاسو سره داسې ګوره، به تاسو داسې اوپن کړئ ځان سره. دا به تاسو سره په دې شکل کې، په دې طریقه کې اوپن شي. شورونه درته ځکه اوپن کوم چې تاسو په ټوله طریقه باندې پوه شئ. ګوره بالکل اسانه طریقه ده. په دې کې تاسو بلها ویډیوګانې جوړولی شئ. دا چې څومره طریقې تاسو ته ښه ښکاري که نه، دا ټولې طریقې په دې کې موجود دی. دا ټولې دا وګورئ، دا ټولې ټیک ټاک لپاره بالکل په سټینډ باندې روانې دي. بلها طریقې دي پکې. دا ویډیو پکې دا خلک چې لکه اور والا اوس د دې نه مخکې دا ویډیو په ډېره په دغه باندې ټرین باندې وکړه نه. دا ګورئ صبر ها اوښه کته داسې ویډیو او دې نه نور هم نو دا به چا څه وي، چا وي ټیک ټاک، چا وي کپ کټ باندې وي کلیک کوئ، هلته ورشئ، هلته به تاسو لینک میلاو شي، دا به وشي، هغه به وشي. او دې کې اوس لاندې دا ویډیو ګوره ډېره زیاته په ټرین باندې دا وګوره. دې کې دا وګوره صبر، دې کې ایډز راځي. ایډز به موږ لر کوو. ها داسې دا ایډز یې نه لر کوو. اوس دې کې ګوره मेरी तस्वीर को देखा तो कहा लोगों ने इसको जबरदस्ती हंसाया गया है। دا وګورئ. मेरी तस्वीर को देखा तो कहा लोगों ने इसको जबरदस्ती हंसाया गया है। دا به څنګه جوړو؟ मेरी तस्वीर دلته کې تاسو سره پلس ته نشان ښکاري، په دې به کلیک کوئ. چې په دې کلیک کو تاسو نو دلته کې به ګوره ځان له تاسو د دې نه تصویر منتخب کړئ خپل له ګیرلۍ نه. ها مثال په طور تاسو دلته کې یو تصویر منتخب کړئ د ګیرلۍ نه. هر یو تصویر تاسو منتخب کو، هغه تصویر بیا تاسو راوالی. داسې مثال په طور دا تصویر منتخب کوم، دا یوې دا تصویر ګوره. اوس یو منټ. ښه دا بل تصویر دا وي، دا تصویر ته غټ د کړلی، دا مونږ کروپ کړو، دا مونږ وړوکې کړو. صحیح شوه؟ دا مونږ دا اوس زموږ سره جوړېږي. دا تاسو ته ښکاري. دا وګورئ، دا دې ځای نه دا اوس د تیارېږي. دا وګوره. ها دا چې کله پوره شي نو بیا به په دې ځای باندې زموږ هغه تصویر ولګي. نورې طریقې ورته پکې هم بلها طریقې دي پکې. ګوره ویډیو سکیپ نه کوئ. ویډیو به خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ. یو لایک او یو کمنټ ته بالکل نن هېر نه شي. ګوره د لایک په بټن باندې به نن بالکل نه نڅېځئ. خو دې خو ګوره زما سره هم بالکل امپورټډ اسانه طریقه ده. دا ګوره دا څنګه پوره شي که نه، تاسو بیا بغځنه په خپله جوړولی شئ. دا به دې ځای نه وځم مثال په طور داسې ټایم ضایع کوي. دا چې پوره شو په دې ځای به تاسو تصویر ولګي. صحیح شوه؟ چې پوره شوه نو دې کې تاسو اوس دې کې تاسو بلها طریقې کولی شئ. دې کې تاسو بلها تصویران دا وګورئ. دا څومره ویډیوګانې تاسو ته ښکاري. دا وګورئ چې څومره په کته ځای دې کې دومره ویډیوګانې تاسو ته جوړېږي. دا وګورئ چې څومره دې کې دا ویډیو هم د دې کې خلکو چې مخ دف کېږي. دې کې بلها طریقې دي. دې کې دا شاعرۍ والا
زه تاسو ته دې کې څه څه ویم نو بلها کار دی په دې کې خو ټیم غواړي زما سره وخت نشته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او داسې ویډیوګانې ځان نه جوړې کړئ او ځان پټ په یو ته ورسوئ صحیح شوه دغه طریقه وه دغه طریقه باندې دا جوړېږي چې په کم یو کلیک کوئ خپل تصویر پکې ورکوئ بل تصویر به درکېږي بالکل په اسانه طریقه باندې دیږي نور هم تاسو بلها کارونه کولی شئ صحیح شوه خو زما سره ټیم کم دی ویډیو اوږدېږي بیا تاسو پریشانه کېږئ هملته که نه تاسو باندې بیا بوج راولي نو دغه طریقه وه ځان له بې دقسې ویډیوګانې جوړې کړئ که ویډیو خوښه شوي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیل فاروق چې هم داسې ویډیوګانې تاسو ته میلاویږي خدای پاک